ته جرګو ته مرکو ته حاجت نشته. لښکرو ته جرګو ته مرکو ته حاجت نشته. د شمار سړي پکار دي خو د کار سړي پکار دي. ډېر زیاتې مینه احترامات ملګرو. زه یم ستاسو ورور منیر خان. ما سره زما ملګری صدام حسین شباب او بل ملګری انعام جي دی. ملګرو د صدام حسین شباب صاحب ته ما ریکویسټ کړی د دوی ډېر ښه څو خبره ده چې زموږ نوی کل چې په کومه لاره باندې روان دی نو د پښتو سره انټرست نشته او زمونږ چې کتابي لحاظ باندې په یونیورسټیانو په لیول باندې په دغه لیول باندې وګورئ نو هغه هم ډېر کمزوری دی د نشي مطابق. خو په دې یوه خبره باندې ډېره خوشحالي پکار ده او ډېر فخر پکار دی چې زمونږ پښتو ژوندی ده نو د شاعر په ژبه باندې ژوندی ده او د شاعر د ژبې ډېر کمال دی د پښتو سره. او نن سبا خو زم که ژوندی ده که څه داسې ډېر ټکي دي نو هغه شاعرانو ژوندي ساتلي د پښتو. نو په دغه اړه کې زه کوشش کوم چې د صدام حسین شباب صاحب نه داسې څه د پښتو ټپهیزې دي او زما ارمان دی چې دی ماته بار بار دغه ټپهیزې کې ډېرې د پښتو اړه مطلب خو ما ډېر زیات مجبوره کو نو دوی د چینل فیصله کړې ده په خپل نوم باندې صدام حسین شباب باندې چینل په یوټیوب کې کولاو کړی دی او ما ورته ویلي چې د دې هر څه به زه ذمهوار یم مطلب زه به دله دا کوم او زما ډېر زیات د سره مینه ده. نو کوشش کوم د ده نه به داسې خبرې داسې شعرونه داسې ټپهیزې ریکارډینګ کوم تاسو دپاره او مهرباني وکړئ. بس زما خواهش دی د ده خواهش دی زموږ د ډېرو ملګرو خواهش دی چې د ده د اواز د یو چینل په ذریعه باندې پراپر طریقې سره مطلب زموږ چې څنګه نور ملګري شاعران دي او هغوی شاعري کوي نو د ده هم زموږ خواهش دی چې دی هم دغه شانتې ښه الفاظ دي ورسره ښه جوړښت راولي او ښه کلامونه دي ورسره چې دا مو واوري خلک او هر یو څیز چې په دنیا کې دی هم د دې نه څه نه څه فایده حاصلېدی شي. ناست یم او باقي پاتې خبرې نه کوم کوشش کوم چې د ده په اړه باندې څه دي هغه ترې واورو که ټپهیزې که غزلې او خپل مطلب مطابق څه ویل غواړي تاسو سره په منځ کې دیوال نه جوړېږي تاسو ته صدام حسین شباب صاحب مخامخ کوم. ډېره مننه منیر صاحب. اصل کې چونکې زما کارونه مصروفیات او د ژوند منډو ترړو دونه په منډه کلی یم چې ما سره دا د دې لپاره ټایم نه و چې یاره زه یوټیوب چینل جوړ کړم او خپل کلامونه خلکو ته ټولې دنیا ته واورم. مانه کې تاسو په ډېر خواهش باندې هم ما یو خپل کوشش کړی دی نو ټولو ملګرو نه زه دا هیله لرم چې زموږ چینل به سبسکرایب کړي او شیر به یې کړي او په دې کې به زموږ سره تعاون کوي چې خپل کلامونه چې کوم کوالټي وایز کوم ښه کلامونه دي هغه موږ دنیا ته ورسوو. نو زه غواړم چې اول زه تاسو یو کلام پیش کوم او د کلام نه مخکې چونکې منیر بار بار د ټپهیزو ډېر خواهش لري نو زه هم چې یو دوه ټپهیزې درته ووایم او بیا درته یو کلام ووایم خو یوه ټپهیزه ده وایي لاړې د بل په لار دلداره لاړې د بل په لار دلداره او څه وکړم مرمه ناقراره لږ مې تپوس کوه نګاره وایي زما د پېغلې په شان یاره راشه چې چل د ژوندانه د روښایمه. او بله ټپهیزه ده وایي اخیر په څه دې دومره شور کړو اخیر په څه دې دومره شور کړو ځان دې د خلکو د پیغور کو ماله دې هم ژوند لکه اور کو سر کې مې یو ماښام سر تور کو بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوینه. دردونه مې زیاتېږي دا د یار خبره نه ده دردونه مې زیاتېږي دا د یار خبره نه ده او بس هسې زړه مې لوېږي د انکار خبره نه ده او څه نور یم شته په زړه کې خو لا وسې نه رسېږي څه نور یم شته په زړه کې خو لا وسې نه رسېږي او ډېر زیات چیزې راځي پې دا د لار خبره نه ده او په ما پسې چې بنده دروازه کې داسې وایي په ما پسې چې بنده دروازه کې داسې وایي راځه خو کله کله دا د جار خبره نه ده چې ستا نه به جدا شو بیا هم به ژوندی ګرځي چې ستا نه به جدا شو بیا هم به ژوندی ګرځي شباب کوي انکار دا دی.